السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو څنګه یې؟ ښه امید دی روغ به یې. ملګرو نن مخاطب یم تاسو سره د یوټیوب چینل اکرم علي 107 نه نیغ په نیغه. ملګرو نن به خبره کوو د پښتو په کیبورډ باندې، ولې چې کوم ملګري د ادب سره ریلیټډ دي او د ادب سره مینه لري، د پښتو د لیک سره مینه او شوق لري، نو هغوی ته د اردو کیبورډ، د عربي کیبورډ یا د انګلیش په کیبورډ کې ډېرې مسلې میلاویږي، ولې چې د پښتو پرفیکټ املا چې کومه ده د په هغې کې مختلف یګانو اضافه نن سبا شوې ده. نو زه به تاسو ته نن د داسې کیبورډ باره کې خبره کوم چې په هغې کې د لر پښتونخوا او د بر پښتونخوا هره یوه املا به تاسو په اسانه لیکلی شئ. نو ملګرو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زه تاسو ته خواست کوم که تاسو د اوسه پورې زموږ یوټیوب چینل اکرم علي 107 نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ، ورسره د بیل ایکن هم دباو کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیو د هر چا نه مخکې تاسو ته میلاویږي. نو راځئ ملګرو چې ویډیو شروع کړو. لیټس بیګن. نو راځئ ملګرو موبایل طرف ته. ملګرو موږ موبایل ته راغلو. ما سره دا اپلیکیشن مخکې نه انسټال دی، د دې نوم دی ایزي پښتو. نو ایزي پښتو تاسو ته په اسانه باندې د پلی سټور نه میلاویږي، لینک به هم په ډسکرپشن کې میلاو شي تاسو ته. ایزي پښتو به ډاونلوډ کړئ او انیبل به یې کړئ. د کیبورډ ډاونلوډ کېدو نه پس زه تاسو ته اوس د دې رایټینګ ښیم چې دا رایټینګ په کومه طریقه کوي. موږ به سمپلی ټرای دپاره د موبایل میمو ته لاړ شو. میمو کولاوېدو نه پس به موږ دلته نیو باندې کړو، دا کیبورډ زموږ سره کولاو شو. اوس زه تاسو ته ښیم چې په دې باندې به رایټینګ څنګه کوو. لکه موږ به د ټرای دپاره د پښتو د یو شعر یو بیت ولیکو چې ما ویلې صبر به شي نه صبریږي څه وکړمه. ستاسو مخې ته ما دغه جمله ولیکله ښکلې املا سره، د پښتو چې کومه پرفیکټ املا ده د هغې سره. نو دا کیبورډ به ستاسو دپاره د شعر و شاعرۍ او د پښتو په ادب کې ډېر په کار راشي. نو یار دننه پورې دغه کاپي وه. که تاسو ته دا ویډیو لږه هم ښه لګېدلي نو مهرباني وکړئ ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، سره د بیل ایکن هم دباو کړئ. میلاویږو به د نوي ویډیو سره، د هغې پورې د ځان ډېر خیال ساتئ. چېرته هم چې روغ اوسئ، جوړ اوسئ، خوشحال اوسئ. د لوی الله په امان.